الله فرمای الهاکم التکاثر، دا سی خبره ده چې نن دنیا پکې پرته ده. وی اے خلکا د دنیا د مال د ډیرولو، د بچی د ډیرولو، د کارخانو او د زمکو د جیداد د ډیرولو، د پراپرټیو د کورونو ډیروالی، وی دی خو تاسو د خدای نه غافل کړئ. تاسو دی له پیدا یې. هر سړی د سحر نه ونیسه تر ماسخوتنه پورې او د شپې د 11-12 بجو پورې په دې سوچ کې پروت دی چې زما ځمکې ډېرې شي، په دې سوچ کې پروت دی چې زما کورونه ډېر شي، په دې سوچ او فکر کې پروت دی چې موټرې مې ډېرې شي، په دې سوچ او فکر کې پروت دی بچی مې یونیورسټي مې ډېر شي، په دې سوچ او فکر کې پروت دی چې د دنیا کاروبار نورم زیات شي، په دې سوچ او فکر کې پروت دی چې بنگلې ډېرې شي، پیسې ډېرې شي، مال میلو شي، وزارت میلو شي، گورنری میلو شي، ممبری میلو شي، نوکران ډېر شي. دا سوچ دی د دنیا. دا خو تاسو د خدای نه غافل کړی یې. خدای یې منځ یې، روژه یې، صدقه یې، اخرت یې، جنت یې. دا څو پورې به ته جمع دی یې؟ دا ته چې دومره مالونه جمع کوې څو پورې به جمع دی یې؟ څونه ژوند دی؟ د مرګ مری دی راوړی دی د ژوند؟ تا به کومې پورې به ستا ژوند دی؟ دا چې ته نښتې او تر مرګه پورې بیا نښتې. دا سیم نه ده چې ګنې دی ځوان دی او دی وایي دا 80 کاله ژوند مې دی، 80 کاله ژوند مې دی. نه، رسول الله مبارک فرمایي وی انسان زړیږي او بوډا کېږي خو 2 صفته ځوانېږي. یحرم ابن آدم، ابن آدم بوډا کېږي لیکن یشب منه خصلتان، 2 صفتونه ځوانېږي طاقت کې کېږي. 2 صفتونه سری الحرص علی المال والعمر، په مال او په عمر حرص. بوډا شو سړی دا 80 نه واوړېد، دی 90 ته ورسېد، دی 100 کالو ته ورسېد، خو دی بیا هم ځان له د 1000 کالو ګټې کوي، دی بیا هم ځان له د 500 کالو بلډینګونه ګوري، دی بیا هم ځان له د 500 کالو سوداګانې کوي، پراپرټي ډېره شي، مال ډېر شي، دولت ډېر شي، سبا پې کوي. ته خو بله ود روانې. نو الله زور سره فرمائی الہاکم التکاثر، اے خلقو دی د دنیا جاه، دولت، مال، بلڈنگ، بچو د خدای نه غافل کړي، جنت نه غافل کړي، د خدای باندې ثبات روانه. التبس کې بیا حتا زرتم المقابر، الہاکم التکاثر حتا زرتم المقابر. قبر ربور دې پته برته ولګي، تر قبر پورې په دې سوچ کې پروت دی. نو چې قبر له ورشه او مقبرو ته ورشه او یو ځل په قبر کې دننه دفن شه، بیا به پته راته ولګي چې دا ما څه کول، دا مې چاله وکړه، له خو پاتې شو. ما خو ټول ژوند په دې کې تېر کا، خو بچو ته پاتې شو. ما خو ټوله زندګي په پلاټونو کې تېره کړه، غشتو کې خو بچو ته پاتې شوه. ما خو ټوله زندګي وزارت پسې په منډو تېره کړه، بادشاه پسې په منډو تېره کړه. ما خو ټوله زندګي په ځمکو او جایداد پسې په منډو تېره کړه، خو پاتې شو زه خو خالي لاس لاړم. ما خو قبر ته ځان سره ډوسه یو نړل، خو بچو ته پاتې شو، دوام نشته را پسې، خیرات هم نشته را پسې. ښځې ته پاتې شو، خو په عیش و عشرت کوي، بچو ته پاتې شو، هغه خو په عیش و عشرت کوي. دا مې څه کړي دي؟ نو بیا به په لاسونو چکونه لګوو، لیکن بیا به اوبه د ور خطیري په لاسو به څه نه راځي. الله فرمایي الهاکم التکاثر، تاسو خدای نه غافله کړئ. مال ګټه، حضرت عثمان سره ډېر مالو، خو د خدای نه غافله نو. دولت ګټه، حضرت عبدالرحمن ابن عوف سره ډېر مالو، د حضور پاک صحابي او دغه پړوان دی ورسره مال پروت دی، ځمکې هم وې، جایداد یې مو، باغونه مو د صحابو، اوښان یې دې زمانه کې موټرې دی، هغه زمانه کې اوښانو، اسونه مو د صحابو، ګډې چیلې مې ورسره، نوکران مو، غلامان مو. خدای نه نو غافل کړی، مونږ یې د خدای نه غافل کړي یو. منزله به برابر راتلل، نفلونه قسم په خدای کو ایستی وي، منځونه نه نه دي ایسته، د شپې تهجد یې ته نه دي هېر کړی. او یو شپه رسول الله مبارک په رمضان کې اعتکاف ته ناست دی،
ګوره اوس واوره دغه مالدار صحابه ورسره دي، مالدار حضرت عثمان رضی الله عنه د غوندې مالدار چې د تبوک په غزا کې د نیم لښکر انتظام وکړه دا زما د طرف نه، او خان او د هغې کتې او د هغې هر څه زما د طرف نه. او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه څونه مالدار دی، پخوا به هغه غټې روپۍ به وې ډبلې روپۍ به زنګ کېدې، نو پخوا مونږ هم ماشومانو نو چې هغه پیسې به وې هغه پیسه به و، انه به و، ټکه به و، کاسیره به و او دیله به وه. اوس څوک ادیلې مدیلې نه پېژني، داسې ده که نه؟ ادیله به و او کاسیره به و او پیسه به و، یو ته به سوری پیسه وې او ابه زنګ شوې نو موږ ماواړو په ځمکه به هم کېښودې، نو پونده به هم پې کېښوده، نو په هغه پونده به داسې تو شو، نو هغه ځمکې سره به هغه صفا شو او پاکه به شو. دا لا ټیک ویم ظفرلاله؟ دا پیسې وې، نو هغه پیسې به زنګ کېدې نو څه چل به یې کا ورسره، او خان به یې راوستلی به یې پې ګرځول. دومره ډېرې وې چې نوکرانو غلامانو په لاسونه نه شي پاکول، په ځمکه به یې واچوې د اوښ دا خپړه پستی به یې پې ګرځول هغه اوښان، چې هغه اوښان پې وګرځي نو د هغې خپو سره چې دا روپو نه زنګ ختم شي او دا صفا شي. موږ سره به څه روپۍ وي. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې کله وفات شو څلور بیبیانې دي، د یوې بیبي څومره رسېږي چې د سړي بچي وي د ښځو اتمه حصه رسېږي، اتمه حصه یې د ښځو رسېږي، نو چې څلور ښځې نو 8 په هغوی تقسیمېږي، د یوې ښځې 1/32 22 حصه رسېږي، 22 حصه. نو یو بیبي یې وی ماله په ګډو چیلو کې حصه نه غواړم، نه غواړم په ګډو چیلو، په نغد مال کې نه، په کورونو کې نه غواړم، په غلامانو کې نه غواړم، په ځمکو کې نه غواړم، باغونو کې نه غواړم، ګډو چیلو کې نه غواړم، اوښانو کیسونو کې نه غواړم، نغد مال کې خپل حصه نه غواړم، لږ شی راکې، لږ شی راکې، خپل حصه نه غواړم. نو 80,000 دینار 80,000 پونډه والا ورکل اشرفه د سرو زرو، دا 22 هم نه ده، دا په نقد مال کې معمولی غوندې شی دی. ته ورکه 80,000 پونډ لا په 32 کې ضرب چې څونه دې جوړېږي مال دغه. لیکن دین ته ګوره، شریعت ته ګوره. رسول الله مبارک اعتکاف کې ناسته، د شپې تهجدي بار روته، صحابه کرامو له جمع ورکوله، لګیا دی رسول الله مبارک د تهجد د ځای بار روته، چې بار روت جمعات کې صحابه موجود دي نو جمع ولا ورکړه. د شپې په رمضان کې ښه د رمضان رښتیا وایي چې موږ د ورځې روژه ونیسو، د شپې بیا څومره خلک ستړي وي، بیا چې روژه ماته کي ډب ډوب پراتی، بیا تراویح هم څوک نه کوي، نن سبا ختمونو ته هم د خلکو وار خطی، ستړي وي، پېشمني هم نشي پاسېدی. لیکن هغه صحابه چې رسول الله مبارک ولید چې بار ته راووته، وی راځئ جمع درته در کومه. نو جومات کې خلک چې څومره وو نو هغوی جمع وکړه، هغوی الو وې نورو ملګرو ته بېګا خو مونږ د روژې د رمضان په میاشت کې د شپې حضور پاک پسې مونځ کړی دی، نو په بله شپه جومات ډک شو، نور خلک هم راوچلېدل. چې سبل ورځې نور خلک خبر شو چې کتل نو جومات د خلکو لبریز دی، ډک دی، ډک دی. 2 یا 3 شپې رسول الله مبارک راووته، بیا راونوت د اعتکاف د ځای نه. نو دې ورته هغه پوزه کې چې ځان نه تو کړی هغې ته په کاڼو داسې ویشته چې رسول الله مبارک به اودي کې راویښي چې بیا راله جمع راکړي. نو پیغمبر مبارک اودو راپانسې راونوته، نو چې بیا ورته سر مبارک راوچت که وی ما ستاسو شوق ولیده چې څونه را جمع شوې او جومات ډک شو، الله ستاسو د عبادت شوق ولیده. یریږم چې دا د رمضان د شپې دا مونځ در باندې فرض نه کي چېرته، ستاسو شوق مې دومره ولیده. ګوره دې ته مینه وایي. مال ډېر دی خو مال د خدای نه نه دی غافل کړی، مال ډېر دی دولت ډېر دی خو د مونځ نه نه دی غافل کړی. چې ګوري منډه ده، چې ګوري د کافر سره جهاد دی نو بیا په منډه رسول الله مبارک سره روان دي. بیا دې ته نه ګوري چې مال بس کوم، بیا دې ته نه ګوري چې کجورو باغ سره بس کوم، بیا دې ته نه ګوري چې دولت سره بس کوم، بیا دې ته نه ګوري چې دا ګډې چیلو سره بس کوم. نه، جهاد دې منډه ده، منځ دې منډه ده، هجرت دې منډه ده، روجه ده. شابه الله رسوله راضي صحابه الله رسوله زه به ټول عمر روجې نیسم، وی نه ټول عمر به نه نیسې، کمزورې به شي.
نه کنه نیوی شما زه به نیسم مال اجازت راکړه چې همیشه نیسم نه نه همیشه به نه نیسې د نفس ته باندې حق دی د بیبي در باندې حق دی او ستا د وجود په تا باندې حق دی د اولاد د بچو در باندې حق د میلمه حق ټول عمر به نه نیسې نیوی شم کنه د الله رسوله وی خانو چې خامخا نیسې نو سم یوما و افطر یوما یو ورځ روژه نیسه یو ورځ کوجه دې بهترې روجې دي دا صیام داود د داود علیه السلام روجې دغسې دي دا خو هغوی خو غافل نه کړل د روجو هغې خیره صدقون هم نه دي غافل کړی رسول الله مبارک اعلان وکړو او قرآن نازل شو واوره څنګه نازل شو قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې هغه آیت دی چې حتی تنفقوا ما تحبون څنګه د آیت مې هېر شو سرنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون اصل نیکی دا ده چې تا کوم شی خوښي د خدای په نوم یې ورکړې اصل نیکی د خدای نیکی او د خدای رضا او قیمتي سودا الله سره نیکی نشي حاصلولی مگر اله به حاصله چې کوم شی د خوښي خدای له ورکړي نو بهترین باغ د ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ او جمعات ته مخامخ و اے صاحب اوسم چې په 22 نمبر گیټ وردن نشي الته یو کوي نشان دی په پرش کې قیمتي با داسې اعلو بو د کجورو او صاحب رسول الله مبارک بته او پاغي کې به بس کله خو چې آیت نازل شو راغی رسول الله مبارک نه وې زما رب اعلان کړی دی سی ویلې دي چې کامل نیکی او قیمتي نیکی و ال حاصله چې کم شی د خوخي د خدای په نوم ورکه نو بیرحا باغ زما ډیر زیات خوښ دی او ډیر قیمتي دی نو دا مامات ارجو برها و زخرها عند الله فزع حيث ما شئت یا رسول الله د خدای رسوله زه د خدای نه نیکی غواړم زه د دې ذخیره آخرت لا غواړم د الله رسوله ما خدای لا ورکو چې کم زیاده خوخي دا خرج کا باغونه د خدای نه هیر کړي صدقې حکم راغی فټافټ قیمتي شی زمون بس خیراتي سه مون خیرات مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي مولا سے په جمعات کې دی راو یو ماشوم ولا کیر راوړ کیرا یا الوا یار سچ ماشوم راوړ مولا صاحب شو کتل وته ویلکه زخما خو بلا عمر په دې جمعات کې تیر ک کلونه تاسو د کور نه هما چتن وړم نه دلیدلې نن دې څنګه را خطا کړه چې درا پسې کیر راوړ نو ماشومان خو دروغ نه وای کنه خو رښتیا وای ایو ماشوم ته چا आवाज وکړ ماشوم ولا راوته وی ورشه پلار تر आवाज کا پلار به غریب ودو یا بستړیو ماشوم ته وی ورشه وته چې نشتا پلار می نشتا دروغ یې وته وي اما شوم راغی وی پلار مې وای چې وته وای چې نشتا هغه دروغ نه دی پلار مې راته وی چې ورته وای چې نشتا نو ماشومان خو رښتیا وای زمارونه ماشوم ته سوي وی دا سپی جوړ کړو مور مې استاد جلای کاسه اوچته کړو پټه دې دیوال لويستا چې خر بچیا تب کم شي سپی جوټه کینو زه د تسبیح کارم مال راوړې ماشوم چغې کړې لوی غوبلې جوړ کو مولا صاحب داس په جنجال وړي د ټول کاندې بروزي چې ماشوم وو ماشوم نه کاسما تکړه سچغې دي جوړې کړې دي کاسې پسې جاړې خدای بوالم کنه بل بدلوال وې نه دا خدای ما د پښوګانو کاسه و د پکې پښوګانو ته ډوړې ماتو ما اشرف علي صاحب کاسا بھی قیمتی اور خوراک بھی قیمتی کاسام قیمتی اور خوراک کم قیمتی سپی جوټه کړي ما خدا کا خیرات کم غنم چې هغه تاسو چان را چان کې ګونډې مونډې پاتې شي او داسې لپې نور نه پاکيږي دا استاد جیلا یا استاد کما ګوله چې چا پکې روانيږي او دنه درنکاټ نه ډکه استاد مولوی صاحب استاد جی لګ یو پټه کور تال تراشه او یو لګه ګوله چې ځان سره یو خو دې په دې خلماتيږي چې استاد دې کور کرا یو دا د موږ د مولیانو خدا کا قدر استاد جی راشه دا یوسا استاد جی ولې یوسا عقل زدکه استاد جی ته کورته خپل یوسا استاد جی برازیل دا به التدج وادي استاد جی دعاو کا اگر راشي دواله ورېټه کې استاد جی دا کورته یوسا استاد لاس کې نیولې کورته وړي په اثر ولا ورغورته دا قدردان دې به د خلکو مخ کې غورې نسم نو کورته وړو ته شرمېږي نه په ما استاد خو د پلار په ځای وي ته شرمېږي تعالی حیا نه راځي دین نه د حیا نه درځي ته د مولا قدر نه کې آها خدایا علامه آلوسی د روح المانی مفسر دی
هغه لیکلي دي چې د استاد حق په مقتدیانو او په شاګردانو د پلار او د مور نه زیات دی. پلار او مور ستا د وجود د جسم تربیت کوي او د ستا د روح تربیت کوي. روح اصل دی. پلار او مور ستا د صحت خیال ساتي چې ته جوړې روغې او ته ټیکې، او ستا د آخرت او د جنت او د دوزخ پروا چې دوزخ ته لاړ نه شو آخرت ته لاړ شو، خدای د ناراضه شي. کمې خبره قیمتي شوه. تب غلشین شو په جنازو کې او په جمعو کې څه درته وایو چې خدای نه اوره یریږي، خدای رضا کې، جنت والا کارو کې، دوزخ نه بچ کې. نو د استاد حق زیات شو د مور او پلار. مفسرینو لیکلي دي امون دا وایو دا پلار قدر نشته د استاد به پکې سوشي. داسې دور راغی. تاسو خو شکر دی نیکان یې، کم کم ځای نه راغلی د جمعې مانځله شکر دی الحمدلله. ټول وایي الحمدلله. د جمعې ورځ به ډېر خلک به دې وخت کې هم لګي لډو به کوي. دې وخت کې هم ډېر خلک لګي ټي ویګانو ته به ناست دي د قیمتي وخت کې. ډېر خلک به دې وخت کې فلم ته او سینما ته به ناست دي، او ډېر خلک به دې وخت کې توبه 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 زناکارو کې مبتلا ناست دي، او ډېر خلک به دې وخت کې په دوکانونو کې ناست دي. هلکان به جنکو ته ګورو، جنکۍ به هلکانو ته ګوري، او ډېرې جنکۍ به هم دې وخت په ګناه کې سر ناست دي. ماشاءالله دا زمونږ دین شو. خو د پېښور نه او د کارخانو مارکیټ نه او د یو ځای بل ځای نه او د تورنګزو نه او دا یو ځای بل ځای جومات ته دلته بل جومات ته بل جومات ته بل جومات ته مسلمانان رالل او دین به وورو. دوه خبرې به وورو. تاسو ځان مې حسابوئ. ورشه کشر کلو ګوره حیران بشي. د پلار قدر نشته، د مور نشته، د استاد قدر به د کم دی نه راشي. قدر به کوئ د علماو، عزت به کوئ د علماو. نو خدای به ستا په زړه کې د مسلمان قدر پیدا کړي. ستا به هم عزت کېږي انشاءالله. ته قدر کوه، عزت کوه، تاله به خدای عزت درکړي. ته د استاد خیال ساته، ستا به خدای خیال ساتي، او د خدای دپاره خیال ساته. او کله کې د هغه سپکوالی وي قسم په خدای ذلیله کوي به دی. داسې به سپک کړي چې کوڅه کې او لاره کې به چا سره د سترګو د لګولو شان به دي نه، بې غیرته به ګرځئ. داسې به نه کوئ. استاد جي راشه. پخوا به یې داسې کول چې کله به یې قرباني وکړله نو هغه سرونه به اکثر دي مولیانو له ورکول، او سرمن به اوس به یې پخپله ماتوي، او سرمن به یې استاد جي له ورکول. اوس سرمن سر خوړلی دی. ای استاد جي ته چاوي راشه وي دا سرمن کور ته یوسه، وی مور دې پکې ونغاړه او پکې خخه کا. د سرمن څه کوم په 50 روپۍ ده، مخکې دې نه راکوله چې د ډېرو پیسو و نو نه دې راکوله. ابه دې بیا پخپله خوردیله ورکوله. جي خوردیله مې ورکړه چې قیمتي وه. یاره جي سرمنه لکه څه شوه، خورده مې غریب وه هغې له مې ورکړه، خورایې مې غریب و هغې له مې ورکړه. اوس یې ماله راکړې هغه استاد یې قیمتي مور دې پکې ونغاړه او قبر کې خخه کا. ماله 50 روپو سرمن مه راکوه. پخوا به یې څه وي استاد جي سرمن پسې څوک راولېږه. هلکه رښتیا ویم که دروغ ویم وایه. استاد جي سر پسې څوک راولېږه. نو ساده استادان به مو سر به یې په اوږه کړی و او بیونه پې روانې وي، او سرمن به شاته راړولې و روان به. هلکه خو زوی له دې ورکه په لاس ګاډۍ کې د استاد جي کرئ اوس په خفیه طریقه. عزت دې ته ویلې کېږي، قدر دې ته وایي. ته چې قدر کوې د عالم خدای به دې قدر کوي. بچی به دې خیال ساتي. او چې ته قدر نه کوې سپک ژوند به تېری، د بېعزته ژوند به تېری. بهر کې زما رونو د صحابو زندګي دغه وه. صحابو د پیغمبر مبارک قدر کړی دی، صحابو عزت کړی دی د رسول الله مبارک. نو ابو طلحه راغی نو رسول الله مبارک ته څه وایي بهترین باغ دی زما بیرحا، قیمتي باغ. اوهو دینه قیمتي نشته. رسول الله مبارک ته پته وه ارجو برها و زخرها. زه دا غواړم چې مانه پې خدای رضا شي، او غواړم چې خدای سره ذخیره شي د قیامت په ورځ باندې. ضع حیث ما شئت یا رسول الله. روایاتو کې اختلاف چې کوم دی دی خوښې ورې کا. حضور پاک ورته وفرمایل بخ بخ. من پښتو کې وایو واه 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 واه، خوشاله شو. ذلک مال رابح. واه واه واه، ډېر زبردست مال دی، ډېر د فایدې والا دی، ډېر زیات ګټه بدله درکي، ډېر خپل الله خوشحالېږي. خدا سے وکا اجعله فی فقراء اقاربک. ستا رشتہ داران ما ته معلوم دي غریبانان دي، په هغې کې تقسیم کا. وی بس افعل یا رسول الله. همغسې به صحابه دغسې خلک هغې د دنیا مال نه دي غافل کړی د خدای نه. موږ د دنیا مال د خدای نه غافل کړی یو. زکات نشته چې پکې ورکړو، خیرات نشته چې پکې ورکړو. دا نه ګورو چې په حلاله ګټو که په حرامه ګټو.
جمعات لا مدرسې لا لارې لا خورده دې غریبه مسکینه ده خورایې دې مسکین دی پلار دې محتاج دی مور دې محتاجه ده ډوډۍ ته واه واه موږ په خپل عیش و عشرت کې پراته یو نه د مور غم شته او نه د پلار غم شته قسم په خدای ډېرې میندې نوم درته نه اخلمه ډېرې میندې نن بچی یې په مزو چرچو کې دي مور ته د سپي په نظر نه ګوري پلار ته د سپي په نظر نه ګوري خور ته د سپي په نظر نه ګوري داسې مې لیدې دي قسم په خدای جومات کې ناست دی مور تلې د ځان له بل کور کې غریبه ناسته ده د رونو سره ناسته ده د خویندو سره ناسته ده بچې مزې چرچې کوي د ښځو سره په خدای قسم قسم درته خورم پرون هم د یو مسلې نه خبر شوم قسم درته خورمه چې خپل کور یې پرېښی دی زوی بل کور ته سره د ښځې تللی دی چې مور ته مې پته مو نه لګي چې دا زوی مې کوم ځای اوسېږي راپسې رانشي راپسې رانشي پلار تللی دی خپه ناست دی او زوی د ښځې سره یې عشرت کوي عشرت کوي پته به درته ولګي حتی زرتم المقابر ورځې به مقبرې ته که به نه ورځې بیا به درته پته ولګي کلا سوف تعلمون الله وی هرګز دا کار مه کوه خبردار دا سوچ دی خطا دی ګورې کلا خطا حرف ردع زجر کلا سوف تعلمون قریب به پوه شئ چې ځن کدن دې شروع شي ثم کلا کب نه پوهېږې نو پوه شه که نه الله وایي بیا درته ویم پوه شه الله وایي بیا درته ویم سوچ وکړه ګورې بیا درته ویم خدای نه مه غافل کېږه که نه بیا درته ویم لږ ژوند دې ګورې مه کوه بیا درته ویم جنت نه مه غافل کېږه بیا درته ویم خدای مه خفه کوه ثم تعلمون کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون بیا دریم ځل خدای ویه د خدای ځه ای بدبخته مه کوه ګورې کلا مه غافل کېږه ګورې هرګز دا کار مه کوه ګورې ما نه مه غافل کېږه د دنیا دا ژوند ګټه ګټه خو ما نه مه غافل کېږه دا مال دې ما نه غافل نه کړي کلا لو تعلمون علم الیقین را به شي یو وخت کې به دا سترګو به بیا ووینې بیا به په لاسونو چکونه لګوي چکونه وکړي بیا به څه یوم یعد الظالم علی یدیه ظالم بیا په لاسونو چکونه لګوي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا خدایه که د پیغمبر په لار روان وي څه خبره وه یا خدایه که به پیغمبر په لار روان وي الله وی یعد الظالم ظالم به چکونه لګوي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا پیغمبر له مې لاس ورکړی وي څه خبره د رسول په لار روان وي څه خبره یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا او دا خو هغه پلان کی سره مې دوستانه و غر کې کړم تبه کړم د خدای نه غافل کړم دغه پلان کی سره دوستانه و ما ته د پیسو قصې کولې پلان کی سره دوستانه و ما ته زمړه مور پکې سي پلان کی سره دوستانه و ما ته زمړه دا لباس پکې دا بربنټوب دا ارس جایز دي دغه پلان کی سره دوستانه یارانه و هغه براته وي چې دا مولا پکې سي دا جمعات پکې سي دا مدرسه پکې سي مړی سب نشته دا خو هغه سره زما دوستانه وه اوهو یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا که هغه سره دوستانه نه وه څه خبه وه د پیغمبر په لار روان وي څه خبه وه اوس خو قبر دی اور دی غرغنډۍ دي څه به کوو حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه د حضور پاک صحابي دی مسیح الامه د دې امت عیسی په شان دی عیسی علیه السلام په صفت دی عیسی علیه السلام به یو لوټه ځان سره ګرځول مسواک به ګرځاو ګومنځ به ګرځوله یو ځل په لاره ته یو سړي پلپ اوبه راواغېستې د لوټ د څکلې یې لوټه یې وغورځوله وي دې ته ساجت دی دا کار خو پلپ هم کېږي یو سړي ته یې وکتل او داسې وکړه نو په دې ګوتو باندې ګیره اواروله نو ګومنځ یې وغورځوله وي دې ګومنځ ته پکې ساجت دی دا کار خو په ګوتو هم کېږي هغه رهبانیت جایز و اوس منع دی هغه وخت جایز و اوس منع دی دته به مسیح هذه الامه دې امت د عیسی علیه السلام په صفت ایسنا دولت ارسد نه بے دولته به ګرځېده واه واه چا او داسې صفت د حضور پاک دا یو صفت پکې پروت و زهد ورته وایي زموږ طالبان که چا به ښکلې اسو او قیمتي اوښ به دې به ورغې ټس به یې ته ویسته
دا اسراف تبذیر که چا به کور دوه چته جوړ کړی یا یو چت پوخ دی به دروازه به والا رو به داسې کې دا کور جوړ مرګ مری دی راوړي دي ټول عمر به جام دی مرګ به نه دی بس د هغه دا یو سوچ او د هغه خپل یو سوچ او خپل صفت و د دنیا نه دومره زړه تورو چې بس هر چا سره په جګړې او خلکو به احترام او قدر به کوو خلکو به ډېر زیات عزت کوو ډېر زیات عزت ځکه د پیغمبر مبارک صحابي دی او 4 نمبر یا 5 نمبر مسلمان دی په اسلام کې په کم لیسټ کې پروت دی په کم لیسټ کې پروت دی په 4 نمبر 5 نمبر مسلمانانو کې پروت دی هغه صحابي نه دی نو جګړې وي هر چا سره نو حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت معاویه صاحب د دمشق د شام گورنر وي التلال شه شام ته د نه مدینه کې ټول ورځ جګړې خلک د احترام کوي خو که د چاکور خشتي ټس وهي که څوک تجارت کوي ټس وهي که څوک مال ګټي بس تا جګړه ده چې داسې کې قبر له به نه ځې چې شام ته لاړو معاویه صاحب سره اختلاف شو ما هغه سره اختلاف شو هغې کې راځي الذین یکنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم چې څوک سره او سپین جمع کوي قرآن وایي سره او سپین او د خدای په لار کې نه خرج کوي دردناک عذاب زیری ورکا دردناک یوم یحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون دا مال به قیامت پر الله راوالی په اور د جهنم کې به تختې جوړي او د دې اړخونو لو شاګانو د مخونو لو په داغونه ورکي حضرت معاویه صاحب د کافرانو د پاره دی دیو ته سوی وی قسم په خدای د حضور پاک نه مې ورېدلې دي چې هم د مسلمان د پاره دی هم د کافر د پاره دی التم جګړې دي معاویه صاحب حضرت عثمان صاحب ته خط ولېږه چې بابا جی نه مخلص غږ ورته نشو کولی مونږ احترام کوو مشر دی سپینګیری دی د حضور پاک نږدې ملګري په سر به کښېنو خو روزانه هر چا سره جګړې دي خو چې څوک تجارت کوي مال کوي بس د چوکه د ډاب دی هغه مدینې ته راځه بیا مدینې ته راغی ابو ذر وایي چې مدینې ته رالم دا خلک داسې رانه راتاو شو ناشنا خبرې به یې کولې که هر چا سره جګړه وکړه هر چا سره جنګ و پیسه مه جمع کوه مال مه جمع کوه خدای قبر له به ځې جګړه خدای پاکه د حضور پاک زمانه کې خو مالونه وو که نه 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 به کوې وی داسې رانه خلک راتاو شو لکه چاړو په سترګو چا نوم لیدلی بیا جګړې وې نو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان ورته وی رابه ځې ته لاړ شي لاړ به نه شي رابه ځې ته امیر المؤمنین چې څنګه دی خوښی یاره هغه لږ دشت علاقه ده ځان له به ژوند تېر کې او دا روزانه جګړې دي خلک ستا قدر کوي او روزانه دي خلک په ډبولو راغښتي دي هلته لاړ شه وی امیر المؤمنین چې کم خوا مې لیږې زما آها زم ربه زما لیدې د قسیم نه چې راځي سړی مدینې منورې نه یو لار په قسیم راغلی ده قسیم نه چې راځي مدینې منورې ته لار کې ربه زه او یو غاړه کې د قبر دی هلته لاړ نو سوی ورته حضرت عثمان ورته وی داسې کار به وکړمه یو اوښه به دله درکړمه نو هلته به هغې نه پی اخلي ګزاره به دې پرې کېږي یو غلام او وینځه به درکړمه نو هغې به دې خدمت کوي یو باغ چې څه بیت المال نه به نفقه مقرر کړمه هغه تاله درځي چې ستا پې ګزرې اوقات کېږي وی عثمان دا قصې دې سنبال کا دا سنبال کا نه مې اوښه پکار ده نه مې باغ پکار دی نه مې غلام پکار دی نه مې وینځه پکار ده بس نیمه کجوره باندې مې ګزاره کېږي به خدای راکوي لاړ ربه زې ته صاحب هلته دیره شو په یو توره غوندې خیمه کې او یو ښځه یې وه تکه توره دی ابوذر و هغه ام زر او بچي ټول مړه شوي هېڅوک یې هم نه و هېڅوک یې نو دغه ښځه او د دی او هلته دی پروت دی او چې پروت دی نو بیمار شو ناجوړه شو هېڅوک نشته خیمه کې پروت دی دغه یو ښځه ده او توره ښځه ده توره یو سړی ورغی حضرت عباده ابن الصامت رضی الله عنه ورواره دی او یو سړی زه ورغلم یو سړی وله راغی وی ابوذر ته خو د پیغمبر مبارک ډېر ښه صحابي دا توره ښځه ده موږ به دله ښکلې ښځه وکړو مزېداره او راځه هغه وی نه 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 دا ښځه زما خدمت کوي دا د خدای نه یریدونکې ده دا ما ته د ډېرو ښکلو نه ښکلې ده
دا ښځه ده ناجوړه شو غریب پریوت په هغه خیمه کې او داسې پریوته چې د خدمت یې دغه یو ښځه ده هېڅ نشته نو ښځه ورته کېناستې ابوذر ما به درته نه وي چې خلکو سره جګړې مه کوه په مال او دولت خلک پیشه کار یې پیشه زه به تا سره څه کومه په دا دلته په دې بیابان کې څه به کوم تا سره ته خو بیمار یې که ته مړ شوې زه به در سره څه کوم هلکه د مهرباني کوئ ښه جومات کې مونږ کار بند کړی دی انشاءالله شروع پې کوو کېدای شي دې بله هفته کې کار شروع کړو نو لږ تعاون وکړئ ښه مونږ ما خو تاسو ته وي مونږ خو پکې چندې دپاره نه غواړو که نه نو تاسو د جومات ملګري یې چې څومره د چا څه وس کېږي د څادر کې اچوئ چې مونږ کار شروع کړو که خیر انشاءالله بهر کې زمارونو خبره مې دې پورې کوله چې ښځه ورته جاړي و دې په خیمه کې پروت دی په دشتو بیابان کې ابوذره زه به در سره څه کومه چې ته اوس مړ شې تا سره به زه څه کوم زه خو قبر هم نشم ښځه ذات هم نشم کنیستی ته خو کفن به دې کوم ځای دله راوړم او دې عباده بن صامت څه وایي وی دې نه مخکې زه ورغلم ټیکو او دې پروت و نو ویده نه چې زه ښځه یم او زه دوه درې صحابت نور راته ودي نو دې څه وایي وایي خدایه زما دې توبه وی راته وایي چې دا مار را روان دی رانه لرکې دا اجدها ده دا رانه لرکې او دا لړم دی دا رانه لرکې مار دی اجدها ده لړم دا رانه لرکې مونږ ورته مونږ وی نه نه غریب به ناجوړه نه به پوهېږي مونږ وی دلته خو نه مار شته نه اجدها شته نه لړم شته درې څیزونه ورسره درې یو ورسره لوټه وه چې په هغې به یې اودس کوه یو ورسره لوښې وه چې هغې کې به یې روټۍ خوړه یو کمبل و چې په هغې د پاسه پروت و درې څیزونه دي یو لوښې یو لوټه او یو کمبل چې هغه په ځان اغوندي څه وایي وایي دا لوښې مار دی دا لوټه دا لړم دی او دا چې کم کمبل دی دا اجدها ده ولې که زه مړ شم دا به زما نه وروستو درې واړه پاتې شي پته نشته چې څوک به یې په نیکۍ کې استعمالوي او که په ګناه کې به استعمالوي ما ته پته نشته زه خو په اودس کوم که مړ شم لوټه پاتې شوه چې څوک به یې ګناه کې استعمالوي که په نیکۍ کې به استعمالوي څوک به پکې حرام شي اچي که حلال به پکې اچي او چې زه مړ شمه نو دا لوښې پاتې شو چې څوک به پکې اوبه څکي که شراب به پکې څکي او چې زه مړ شم دا صادر کمبل پاتې شو چې څوک به په ګناه کې استعمالوي که په نیکۍ کې نو که دا په نیکۍ کې استعمال شو خو مال آخرت له فایده شوه خو که دا په ګناه کې استعمال شو نو دا مار لړم او اجدها دي خدای ته وګورئ دې نه مې خلاص کې دا والی دا لرکې چې زه خدای لازم چې زما نه وروستو یو شی پاتې نه شي مړه داسې جون قسم په خدای که د دې زمانې ولی الله هم تېر کړي دا مونږ دې ته ټینګېدی شو زه ټینګېدی شم په خپله نشم ټینګېدی ته به څه ټینګ شې دی ته بل به څه ټینګ شې دی ته نشو ټینګېدی دی ته دا خو ډېر ګران کار دی وی دا لرې کې دا زما دا لوښې لرکې دا خیرات کې دا لوښې هسې نه ما نه پس به کې څوک شراب چېرته نه څکي دا خیرات کې دا زما دا لوټه دا خیرات کې په جون باندې او دا زما دا کمبل هم لرکې خیرات کې چې زه خدای لازم چې ما نه په دنیا کې یو شی نی پاتې زما وارثانو ته چې یو شی پاتې نه شي دا لرکې دا به اجدها وي دا به ماري دا به خاماري وایه که د موږ نه څومره څیزونه پاتې وي موږ نه تاسو نه به څونه چیزونه به پاتې او پته نشته چې زموږ وارثان به ورسره څه کوي څه به کوي ورسره د هغه وارث څوک و دغه یوې ښځه و دغه روارۍ و هم صحابه و هم صحابه بیا هم یېرېږي نو ښځه ورته وي ابوذر کوم به د سره څه نو خو یوازې مو دې وخت تا نه ساه خېږي دا د ما نه وې زه به تا له قبر سینګنوم او تا له کفن سره جنازې سره به دې څه کوم ښځه چې فکر ونه کې ما د رسول الله مبارک نه اورېدلي د خپل خوږ محبوب نه مې اورېدلي رسول الله مبارک
ما ته وی بوزرا دنیا کې به د خلکو نه ځان لې یوازې او چې مرې نو یوازې به او چې د قبر نه پاسې نو یوازې به او چې جنت ته ځي بیا به یوازې روان ما د خپل محبوب نه اورېدلي ما سره نورې خبرې بند او چې ما نه نو زه به د سره څه کوم ښځه ورته وایي نو چې ساه مې وځي لاندې به ځنګل نه کوز چې دی لار ته او چغه به ووایي چې خدای مو یو قافله به را روانه دوره د کشف خاوند هغې ته به ووایي قافلې ته چې راشه یو مسافر دلته مړ دی ما سره سنبال خدای به څوک راوړي ښځې ستا به خدای مدد کوي ما نه پس بل خاوند کوه تا ته اجازت بس خبره ختم ما نه پس بل خاوند وکړه دا ته خدای مې اجازت درکړې دی زه هم درکوم او دا زما لوټه زما دا لوښی دا کمبل د خدای په نوم خیرات چې خاورو باندې سوخېږي چې الله نه حساب خو را سره نه شي که نه چې څه دې پرېښي ساتي ورته د غریب نه خدای جلان دې کوز شوه واقعي قافله را روانه وه وی خدای ته وګورئ د خدای بندګان راشئ بوډا خاوند مې دلته مسافر مړ دی ما سره یې سنبال هغې چې رالل ویې کتل اوهو دا خو حضرت ابوذر دی هغه قیمتي شخصیت دی هغه هغه دی چې د رسول الله مبارک ورته مسیح هذه الامت ویلی دی هغه صحابي ابوذر دلته مړ دی هغه قافله کې عبدالله ابن مسعود هم موجود رضی الله عنه د پسې هغه ایمان راوړی دی 4 نمبر هغه 5 دی 5 نمبر 6 نمبر او دا ابوذر آها ښکلی کړ قبر یې ولو کنسته او جنازه په عبدالله ابن مسعود کړې ده او په هغه روضه کې دفن کړ زما ورونو صرف دې پورې مې دا خبره درته کوله هغسې نه شو کېدی مونږه صحابو سره مالونو تابعینو سره سوال نه پیدا کېږي چې هغسې مونږ شو لیکن صحابو زړه کې دومره د خدای یره وه د مال نه دومره نفرت و مونږ وایو مال نه نفرت مه کوه طلب الحلال فریضة بعد الفریضه حلال وګټه بالکل وګټه بچي به څه خوري ته به څه خورې ښځه به دې څه کوي حج به پې وکړې عمره به پې وکړو جومات کې به ورکې خیرات به وکړې پلار به دې مړ شي ورپسې به خیرات وکړې رور به دې مړ شي ښځه به دې مړه شي زوی مور هغې پسې به خیرات وکړې مال ښه شی دی بد شی نه دی دې زمانه کې خو چې د کور نه څوک د سره غم خادم نه کوي دې زمانه کې خو چې د سره سپینې جامې دي نه خدای شته که څوک د بلاره ستړی مشي مه وایي دې زمانه کې چې د شلېدلې جامې او څادر دې په وګړي څوک د سلام هم نه علي موږ دا نه وایو او موږ وایو چې دا مال تا د خدای نه غافل نه کړي بس ښه زمینداري دې خپله کوه خو تعجد مه پرېږده خپله زمینداري دې کوه سنت مه پرېږده خپل تجارت دې کوه خپله کارخانه دې سنبالوه خپل مال دې سنبالوه او الله مه یېروه خیرت مه یېروه او د خدای قرآن مه یېروه جماعت مه یېروه مدرسه طالب استاد ګیره او د پیغمبر نقشې سره مینه ساته د حضور پاک نقشې سره مینه ساته قسم په خدای ګیره مبارکه او پټکې او خشته لباس دا د حضور پاک نقشه ده د حضور پاک نقشې پورې خندا مه کوه مدرسه صفه د پیغمبر د ناستې نقشه ده مدرسې پورې خندا مه کوه حضرت صفه کې چې به کم طالبان ناستو په مدینه منوره کې دا د حضور پاک مدرسه وه داسې مدرسه نه وه لکه زمونږه د پیغمبر مبارک مدرسه وه شیخ الحدیث حضور پاک و شیخ التفسیر حضور پاک و محتمم و تدی زمانه کې وی مشر دا رسول الله مبارک و چندې ندی غوښتې ورته او هغه صفه کې به طالبان ناسون وږي شو غریبانان ډېر جات وږي شو نار شو ډوډۍ نشته جامې نشته شونډې وچې دي مخ اوچ دی
نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق دواړه مشران دی پکې دواړه مشران دی صوفه والا وی چې تاسو دواړه لاړ شئ حضور پاک تعالی وای مونږ خو د لوګي د لاسه برباد شو شونډې مو چاودې مخونم اوچاودل اوچ کلس شو دا به څه کوو لږ نبي علیه السلام سره مشوره وکړه نو که اجازت راکوي څه وکړو مونږه نو حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر ور روان شو نماینده دواړه هغه ابوبکر هغه کس دی چې د حضور پاک نه پس خلیفه کېږي او عمر هغه کس دی چې وروسته فارس فتح کوي دواړه روان شو حضور پاک لا هلته جبریل علیه السلام راغی نبی علیه السلام لا الله رسوله الله راولېږلم چې د صفې طالبانو دوه کسان راورېږلي تاله راځي وګورې پام کو چې غصه ورته نه شي او خفه نه کړي دوه کسه را روان دي پام کوه چې غصه ورته نه شي او خفه نه کړي خبره غور سره واوره جبریل راغی دې کې دروازه وډبېده نبی علیہ السلام ته خو جبریل علیہ السلام الوی حضور پاک والا بار راووته دواړه د مټه ونیول چې مخ ته وکتل رسول الله مبارکم پې خفه شو اوچ مخ او شونډې م اوچې دي او د لوګي آثار دي پې دواړه یې راوستل کېنوله او حضور پاک پې مخکې شو وی ابوبکر عمر ستاسو تلو نه مخکې جبریل راغی او ما ته وی چې د صفې خلکو یو دوه کسه نمایندګان را لېږلي دي او تا سره خبرې کوي خو چې خفه ورته نه شي او غصه ورته ونه کړي ما ته راغلي زه چې ځو الله به خیر کړي الله به خیر کړي او فورا د صفې ملګرو ته ووایه چې فکر مه کوئ نه چې په کومه کښتۍ کې تاسو ناست یې زم در سره په هغه کښتۍ کې ناست دی تاسو باندې لوږه تېرېږي په مام تېرېږي تاسو باندې تنده تېرېږي په مام تېرېږي په هغه کښتۍ کې در سره زه ناست یم خو یې خفه کېږی ما دا کښتۍ د الله کښتۍ ده واه واه مدرسې ته د الله کښتۍ ده دا د الله کښتۍ ده الله به د خپلو کښتۍ او په کښتۍ کې چې کوم سورلی دي الله به د هغوی خیال ساتي الله به خیر کړي ځای چې ځو دواړه لاړل د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کور ته هغه صحابي چې حضور پاک لومبې هغې کره میلمه هلته لاړل دروازه یې وواله اوله راووت چې راووت ویې کتل وایي د دواړو جهانو مبارک سردار دی صاحب اوهو حضرت ابوبکر دی اوهو حضرت عمر دونه قیمتي میلمانه زر کور ته لاړ ښځې ته وایي ښځې ام ایوب داسې قیمتي میلمانه رالل حضور پاک دی ابوبکر او عمر دی هله لاره وکړه وردننه یې کړل چاسې خوشحالي شو وکړه جشن شو وکړه اختر شو اوهو مونږ کره سپوږمۍ ده څوارلسمې راله قیمتي میلمه ته خلک خوشحالېږي که نیکان خلق حضور پاک فرمائی وی ستا رزق دی نیکانو خوري په نیکانو خلقو رزق اخرا اگه خلق چی اگه نیکان دی صالحان دی اگه پا پلو پرانو خوري پا گندو خوري رزق دی ستا نیکانو خوري نیکانو لورکا نیکانو سر مددو کا نیکانو سر تعاونو کا ستا روزی بیو خوري دین با پیزدکی دین با پیو خواهی او دا څوارلسمې سپوږمۍ او ورسره دوه ستوري ماشاءالله ټول کور کې جشن دی خوشحالي ده بسترې ورته کېښودې او زر لاړ خپل باغ ته د کجورو غونچه کې را پرېښود د حضور پاک مبارک مخې ته یې کېښود او زر یې وله چیلې حلال کې یا ګډر څه چې شات ورته ویره بیا کې هغه یې وله حلال که هغه یې پرې وخوړه چې کله یې دا خوراک وخوړه که نه دا خوراک او ماړه شو که نه نو حضرت ابوبکر صدیق الحمدللہ نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوئی الحمدللہ نو چی دے ہوئے نو لک سات پس رسول اللہ مبارک پا جڑا شو زارو قطار جاڑی سترگنوخ کی روانے چی پا جڑا شو ابوبکرم پا جڑا شو عمرم پا جڑا شو ابو ایوب انصاری فکر من شو اللہ رسولہ ولی جاڑے دی ڈوڑے تکلیف در کر تکلیف در من خو تا ته خوشحال وي زمونږ کور کې خو نن اختر دی تا وجاړل زما ښځه ماغه دی جاړي ته په جاړا شو زما بچیم جاړي اختر په غم بدل شو
مونږ خو مونږ کره څوارلسمې سپومې ستوري رالل دا خو ته په ژړا شوې ابوبکر عمر هم ژاړي ټول کور ژاړي قسم په خدای د الله رسوله چې کومه ډوډۍ دې وکړه حلاله ده ګوره یو لقمه پکې حرامه نشته که ته په دې ژاړې چې حرامه ده قسم په خدای حلاله ده د الله په ذات ګوی کوم چې حلاله ده یو نوړی لقمه پکې حرامه نشته حلاله ده ولې د الله رسوله او د ژړل او دې ملګرو دې ولې وژړل په مونږ خو غم شو اختر په غم بدل شو دا سوچ ډوډۍ کې فرق ہو خدمت کې فرق ہو مونږ تک معافي غواړو که خدمت کې فرق شوي رسول الله مبارک فرمایل نه ابو ایوب ډوډۍ دې حلاله ډېره مزېداره وه ډېره زیاته خشته وه ډېره ښکلې وه او ډېره مزېدار پې خوشحاله شو تا په مېلمستیا و جبریل راغی یو خبره یې وکړه هغې سره یې وژړولو جبریل څه وایي لتسألن یومئذ عن النعیم که دې ډوډۍ باندې ستا دې ملګرو دې سره به وجود اوس طاقتمن شي وجود نو دې سره که دې ملګرو مونځ وکړه دې ډوډۍ سره الله یاد کړه وجود دې ډوډۍ سره وجود طاقتمن کېږي نو که په هغه وجود یې مونځ وکړه هغې وجود کې ذکر وکړه درود شریف او نیکي یې وکړه خو ډېره ښه ده خو که دې ډوډۍ وله وجود کې کم طاقت پیدا که او دوی پکې خدای یاد نه که په هغه وجود باندې لتسألن یومئذ عن النعیم نو قیامت په ورځ به تپوس کېږي په دې ژاړم نو څونه خوراکونه وخوړل څونه موجودونه غټ شو مونږ په تلو کې نه ځایږو څومره خوراک او څومره خدای راکړل او څومره ډوډۍ خورو څومره میوې خورو څومره جوسونه څومره شربتونه څومره عیش و عشرت اے سی دی او پکی دی او موټر دی او لینډ کروزر دی او سب پرفومونه دی او بسترې دي خو په دې کې مونږ خدای یاد نه کړ په دې کې مونږ ذکر نه کړ مړه کور کې چې تلاوت نیمه ګنټه مو کې نو برکت به راشي نو نیمه ګنټه مونږ د خدای قرآن په کور کې ونه نو 2 رکعاته نفل هم مونږ په کور کې ونه کړل کور هم صرف ښځو ته پرېږدې ښځې پېښ او مونځ پکې پېښه نو ناکنه صحابو به سنت په کور کې کول پیغمبر مبارک به کور کې کول کورونه مقبرې مه جوړوئ که نه تلاوت پکې وکړئ د کورونو نه شړې او دشتې مقبرې مه جوړوئ خدای پکې یاد کړئ تلاوت پکې وکړئ نو موږ څونه وجودونه څونه خوراک وکړو موږ پکې خدای یاد کړی دی نه موږ خدای یاد نه کړ موږ مونځ نه کوو په دغه خدای راله رزق راکړه وجود هم طاقتمن شو مونځ نه کوو تلاوت بس وکړو روجې پکې موږ اورې وي صرف د رمضان هغه یو میاشت روجې دي ذکر هم وکړه لاس کې تسبیح دي که موبایل دی ټول ورځ موبایل او موبایل او نیټ او موبایل او موبایل قسم په خدای خلکو نه خدای ير که تسبیح پاتې شوې زموږ جیب کې تسبیح نشته ستا جیب کې نشته بلکې موبایل ټول موبایل ټول نیټ دی په کم طرف خلک سر ټول ښځې دي او ښځو ته کتل او په مري ته ابټاباد کې چکرې لګول او هلته پیسې لګول وایي دا څه کوې لیونی که روغې لتسألن يومئذ عن النعيم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين دا تبا پتا ولگی اس خود سوچ نشتا فکر نشتا مال دولت بچی وزارت منبری خانی نوابی او بنگلے او موٹرے ارسب پدسترگو ویلے لترون الجحیم غرغنڈے بوینے زنکدن کے میں موینے و پا قبر کے بے موینے و پا آخرت کے بوینے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اور بیاد دنیا دے نعمتون تب اس بدنے کی کہ زکاة دے پاکی ورکڑی تلویختہ میں صرف تک شو بس پاک شو دا او دا غریب حق دے ورکڑی پاک شو یتیم لدے ورکڑی پاک شوے دا جماعت حق دے ورکڑی دے پاک شوے دا مدرسے دا غریب کنڈے رنڈے یتیم مسکین پاک شوے او کدا دی نہیں ورکڑی قسم پا خودے رسول اللہ مبارک فرمائی قیامت برز بستا بامال شجاعان یو اللہ بتی یو اجدہاں جوڑا کی اقرع گنجے بھئی او دے سٹ تبا دے پرتائی
او یاخذ بلهمزته لهمزته دې شونډو باندې به چکونه لګي څه به وایي انا مالک انا کنزک زه ستا مال او ستا خزانه دا به څه کوي سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامة دې نه بعد دها جوړه شي مړی کې به دې واچولی شي او د اور تختې به جوړې شي او داغونه به درته میلاویږي او د خدای دونه خو د خدای حق نه دی چې دا څومره څوک زکات نه ورکوي د خدای حق نه ورکوي پکې څلوېښتمه روپۍ څه شی لس بورې ګوړه دې وشنو یو بورې د خدای په نوم ورکړه که برکت به پیدا شي په دا نهو او پنځه منځونو باندې به څونه وخت لګي او د شپې بخور نه دی نو خدای له 2 رکعاته نشي کولی او په روژو به څه وجود کم شي د څه کله خیر دی پیغمبر مبارک به د زیارت پر ورځ روژه نیوله او د ګل پر ورځ ګل او زیارت وره ګل او زیارت ته ونیسئ روژې کنه کله به د جمعې نیوله کله به یې نه نیوله په میاشت کې به یې 3 روژې نیولې 14مه د سپینې میاشتې ده او 14مه او 15مه کله به یې د لومبۍ میاشتې 3 او کله اخره میاشتې 3 یو 10 روژې په میاشت کې پوره کوئ که نه څه چل کېږي الله به خوشحاله شي که نه مرګ خو را روان دی هلته به بیا پکارېږي د مارونو ما باندې ګران یې ځکه دا بعضې خبرې رانه د خولې نه لږې تیزې وځي ښه ما باندې ګران یې زه وایم چې زم د خدای په ګرفت کې را نه شم او تاسو د خدای ګرفت کې را نه شئ یېرېږو د خدای هېڅ هم ونه کړل الله هېڅ هم ونه کړل چې زم د خدای ګرفت کې را نه شم او تاسو هم را نه شئ زما اواز چې کم از کم څوک اوري که مخامخ راته ناست یو که بل ځای کې اوري زما مقتدیان شاګردان یې ټول دوستان مې چې څوک اوري زما وروڼو دې خبرو باندې معامل ژوندې سپته ده الله دې زموږ راضي شي او الله دې زموږ خاتمه بالایمان کړي ترمذی شریف کې پرون زموږ حدیث تیر شو پرون چې د کافر وجود په جهنم کې څومره غټي د کافر وجود یو غاښ به د احد د غر عمرې او د ناستې ځای به 48 میل به او د بعض انسان وجود بدونه غټي د ناستې ځای به 450 کیلومتر وي که ما بین مکة والمدینه او سرمن به 2 یا گزه ډبلی او 6 میله او 9 میله به ځان پسې جبه راکاږي او خلک به پې خپې ږدي خدای دې خاتمه بالایمان کړي شیطان سره دوستانه کوه اخر کې غرق نه کړي شیطان سره هم دوستانې شروع کړي دي ځنکدن کې ایمان خلاص نه نشو بیا به څه کوو ټول عمر دوزخ دی دا دعا کوئ زما وروڼو زما کشرانو زما مشرانو زما وروڼو زما خویندو میندو چې اواز اوري دا دعا ځان لم کوئ ما مسکین لم چې خدای خاتمه بالایمان کې الله او د ایمان د زوال نه دعا کوئ او لږ خدای ته نږدې تسبیح لاس کې والے لږ الله یاد درود شریف وای سبحان الله الحمدلله نه کې تاسو ته معلومه دي فضل وخت نه ستیریږي روزه لګي نه سي پکې بده میاس کې دعا وکړه الله ته زموږ ناراضي شي خدای فراخ رزق راکړي د مال سوال کوو د خدای نه دا نه چې نه کوو خدای فراخ روزي راکړي خدای فراخ مال راکړي او د مخلوق د احتیاج نه مساتي او خدای د حلال راکړي د حرامو نه مساتي مال کې رزق اولاد کې برکات واچي خدای چې کوم مالونه دې راکړي دي خدای د دین سي پکې وکي په خوشاله پکې د دین سي وکي کسو قرضداران دي خدای قرضونه اخلاص کې تو قرضداران دي قرضونه اخلاص کې د چا پریشانی دي الله غ په خوشالو بدل کې او پروردگارا زموږ دا کشران زموږ بچي خدای دیندار او صالحان لوي کې خدای د چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد نصیب وګرځولې کې د چا د جون مرګري ني خدای د جون خمرګري ورکې د چا رشتو کې رواني وي خدای پروغ او په صلح بدل کې خدای د چا مشکلات پریشانی په خوشالو یې بدل کې د مجلس کې یا کورونو کې بیماران دي الله روغ صحتونه ولا ورکې زمونږ د مدرسې سره د جمعات سره ډېرو دوستانو امداد کړی دي زه نومونه نه اخلم درته بعضې ملګري دي هغې پیسې رالیږلي دي او چا کور تم راوړي دي او زنانه لږې شان پیسې راوړلې هغې پرون راکړلې وي دا جومات کې ولګوه زنانه غریبانان هغې سره سي او بیا هم خپل وس کړی دی زه نوم نه اخلم چې چا هم د مدرسې سره مدد کړی تر اوسه پورې هر څوک چې دي او د هر ځای نه چې دي خدای هغې له د هغې اجر په دواړه جهانه ورکړي خدای هغه امداد وله قبول کړي الله
او خدای ته د پریشانونو وساتي او خدای چې کمې د زړه مقاصد دي خدای هغه ورته پوره کړي او خدای تا نه سوال کوي ستا کور دي ستا مدرسه ده ته غیبي خزانو نه مدد وکړي او زما د څومره مقتدیات دي د دې محلي خلک دي د دې کلي دي راتلونکي میلمانې دي لرې لرې ځای نه راځغلي دي الله ټول له په یو قدم اجر ورکړي برکتونه ورکړي خوشحالۍ ورکړي او خدای ته د پریشانونو وساتي زما یو دوست دی او د خلیل افریدي صاحب د هغې بچې مخکې نوجوان بچې وفات شوي مونږ خو د دعا مخکې م کړی و بیا مو کې چې خدای پاک هغه بچي آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او د قبر تیارې په الله رڼا کړي او الله هغه له صبر ورکړي دا نور چا چې څومره مشران وفات دي خدای دې وبخي او بچو له دې خدای پاک صبر ورکړي زموږ د دې محلې ملګري دي غلام صاحب د سرکي هم وفات شوي زه ورته سم شوی بیمار وم نیم ترې دعا وکړې چې خدای پاک یې وبخي د دې محلې د دې جومات خدای دې وبخي الله دې وارثان جی څوک ولې بیمار دی ها دعا ورته وکړې چې خدای وله روغ صحت ورکړي الله دې وله شفا ورکړي زه نیم خبر دا به دروغ وي دروغ وي خدای دې وله روغ صحت ورکړي الله دې شفا ورکړي او دعا وکړې زما نورم دوستان دلته ډېر د یو ځای بل ځای نه کارخانو مارکیټ نه موږ یو 200 دوستان راغلي داسې یو ځای بل ځای نه ډېر دي خدای ټول له په یو قدم اجر ورکړي برکتونه او خوشحالۍ نصیب یې وګرځولی کړي او خدای دا دعا وکړي چې خدای مو خاتمه بالایمان کړي الله هم د ایمان د زوال نه وساتي او زموږ د خور ته هم دعا وکړي دا ځای چې مدرسې ته بخلی چې خدای وله دا د آخرت د ګټې ذریعه وګرځي ټولو خویندو له خدای خیر او برکت او خوشحالۍ ورکړي زموږ د دې میلمنو چې څوک خدمت کوي خدای وله دنیا او د آخر برکات او عزتونه ورکړي برحمتک یا ارحم